آیا سپین کوس خوند کوي که تور کوس؟ د ویډیو تر پایه سره اوسئ ترڅو په مطلب خو ځان پوه کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جام مو پوښتنه وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګوګړي نښان ووهئ. مننه. د تورې مېرمنې شرمګاه ډېره خوند کوي که د سپینې مېرمنې؟ یو ملګري پوښتنه کوي چې آیا توره ښځه ښه وي که سپینه ښځه ښه وي، یا په توره ښځه کې خوند ډېر زیات وي او که سپینه کې؟ دا خو د الله ورکړه ده چې هر رنګه وي، که ښځه توره وي که سپینه وي، خو باید د مینې او محبت څخه ډکه وي. چېرته چې په زړه دې ولګېدله نو هغه صحیح. خو بیا هم اکثره خلکو په زړونو کې داسې وي چې په سپینه ښځه کې ډېر زیات خوند وي، خو نه، دا غلطه ده. ځکه د دې فرق زه تاسو ته ویلی شم. د سپینې مېرمنې د یو خاصیت دا دی. لومړی خاصیت یې دا دی چې هغه ډېره مغروره او کبرجنه وي، ځکه په خپل رنګ او په خپل خوند باندې داسې مغروره وي، وایي چې په دنیا کې زه یم او نور هېڅوک هم نشته. د تورې مېرمنې داسې خواهش وي او داسې هم وي چې باید زه کله هم خاوند وکړم یا هم د خپل ژوند ملګری پیدا کړم، نو باید زه خپل ځان ترېنه پیدا کړم، یعنې ټول ځان پرې قربان کړم. او سپینه مېرمن بیا داسې نه وایي. هغه په خپل مغروره وي، یعنې په خپل ځان باندې کبرجنه وي او نه غواړي داسې هغه وکړي یا داسې ژوند وکړي ترڅو د مېرمنې او خاوند ترمنځ کوم غټ زیات فرق وي. خو د دې فرق زه تاسو ته بیا هم ویلی شم چې د مېرمنې تورې مېرمنې او د سپینې مېرمنې غټ فرق. لومړی فرق یې دا دی چې سپینه مېرمن، یعنې د سپین رنګ ښځه چې وي هغه ډېره مغروره او کبرجنه وي، او د تور رنګ مېرمنه چې وي هغه ډېره خاکساره او ساده وي، غواړي چې خپل ځان د ټول د مېړه څخه یا خاوند څخه قربان کړي. او مېرمنې تورې او د سپینې مېرمنې ترمنځ بیا فرق دا هم دی چې سپینه مېرمن چې وي هغه ډېره زر انزال کېږي، او توره مېرمن یعنې توره ښځه چې وي، یعنې د رنګ څخه چې کومه توره وي هغه زر نه انزال کېږي، خو خوند د تورې زیات وي او د سپینې دومره زیات نه وي. نو دا د هغو دواړو منځ کې فرق دغه فرق دی چې دوی دواړو په خپل منځ کې لري سره. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې دغه سوال یې حل شوی وي، نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ورکړئ. موږ هر ځل هر وخت تاسو ته په دې وایو چې تاسو هغه خلک زموږ ویډیوګانې کتلی شي کومو خلکو چې ضرورت وي، نه هغه خلک چې د کومو خلکو ضرورت نه وي نو نه شي کولی چې دغه ویډیوګانې وګوري. خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو هم خوښه شوې وي لایک کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.